که سهار له خوبه راپاڅېدې او صحیح او سلامت وي، تر 1 میلیون انسانانو چې په راتلونکې اونۍ کې خپل ژوند له لاسه ورکوي یو نیکمرغه انسان یاست. که په جنګ کې یا هم زنداني او یا هم مو لوږه نه وي تجربه کړې، تر 500 میلیونو انسانانو بهتر او خوشحاله یاست. که ویره له مرګ او نیولو نه لرئ او په ډیره اسانۍ او ډاډه توګه له کوره څخه د باندې راوځئ، نو تاسو تر 1 میلیارد انسانانو څخه بهتر او خوشحاله یاست. که په یخچال کې خواړه او المارۍ کې لباس او د پښو کولو لپاره بوټونه لرئ، د وکیدلو لپاره تخت او په سر باندې چت لرئ، د دنیا له 95% انسانانو څخه ثروتمن او بډایه یاست. که بانکي حساب او په بټوه کې پیسې او پس انداز لرئ، تاسو د دنیا له 8% خوشبخترینو انسانانو څخه یاست. که تاسو دغه متن ته غوږ یاست او اورئ، 3 برابره له نورو خلکو څخه نیکمرغه یاست، ځکه یو چا دغه ټول اعداد ستاسو لپاره محاسبه کړي او تاسو د هغه 500 میلیونه انسانانو له جملې څخه نه یاست چې نشئ کولی دغه ویډیو وګورئ، ځکه تاسو زیرک موبایل او کمپیوټر لرئ د ارتباط لپاره. یو هوښیار سړی داسې وایي، لکه داسې څوک کار وکړئ لکه هیڅ چې پیسو ته اړتیا نه لري، لکه داسې څوک مینه وکړئ لکه هیڅ چې تر اوسه زړه نه وي مات شوی، لکه داسې څوک خوشحاله او ورقصیږي لکه هیڅ څوک چې مو نه وي، او لکه داسې څوک سندرې ووایاست لکه هیڅ څوک چې یې غږ نه اوري. داسې ژوند وکړه لکه جنت چې د ځمکې پر سر وي.